یو ښځه وله راله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه. هندو محمود غزنوي ورته ویل ښه ورته ویل زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اخیستی تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې ورغی ډېرې ولګولې. اول حمله به په چا کوو؟ اول حمله به په سومنات بت باندې کوو. د سومنات بت په خېټه کې د اربونو روپو هیرې پرتې وي. دا د هندوانو غټ خدای و. د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ د هندوستان واوره تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک هم واورئ. بادشاه ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني جواب ورکوي چې زه سنیما ګیره مه راکاږه ګیره مه راکاږه ما ته ګوره ورته یې څه وایي چې زه اوسګار نه اوس که موږ له جواب راغی چې بجګر ملا صاحب لغاري صاحب دی غواړي کوم به داسې که نه منډه به که مرشاد به په مخه راشي کیوں خیر ہوگئے یہ لغاری صاحب نے پڑھا ہے رفت ہے ٹین ننگا چالا ورشم چی وجارما چالا ورشم چی وجارم تینا دین اسلام غوارما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. نعره تکبیر مولانا محمد امیر پشتری کا شعر زناور ته وایي ما ته شعر مه وایم. چاله ورشم چې وجاړمه تینا دین اسلام غواړمه مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. چاته جاړې؟ ابوالحسن خرقاني بادشاه ته وایي چې زه اوسګار نه یم بادشاه ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت اطاعت کوئ ته ولې زما حکم نه منې او نه راځې؟ محمود غزنوي ورته په شا لیکي چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه یې. اول اطیع الله دی د خدای اطاعت دی بیا اطیع الرسول دی د رسول اطاعت دی بیا اولو الامر دی په 3مه درجه کې. نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لا اوسګار شوی نه یم نو ته خو په 3مه درجه کې. بادشاہ ته لیکي پیدا به کوي. بل کال چې بېنظیره وزیر اعظم شوی و نو مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما پسې ټلیفون وکړو چې 100 لکه روپۍ به درکړم خو دا یو کانفرنس کې د مشایخو او د علماو د بېنظیرې کانفرنس ته تم راشه. مال بېنظیره زموږ مشره ده خدای دې خوشحاله لري ښه ښځه ده او خو زه نشم تلی غریب سړی یم. ویل 100 لکه روپۍ دي. ما ورته ویل خبره واوره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه که بیا رالېږلی وی خو اخیستی مې که نه. ویل بیا در باندې څه کوم نو مال رامي خو شرمې مې که نه ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې به کېږم. زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچي خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه زه خپله اپریدی یم نو
غزل به چې ویلې نو دا غزل ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و باپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته سترګه چې ګازارې خرنجوې ګازه خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته سترګې چې ګازارې خرنجوي زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي نو خبره به څه کوله نه بادشاہ ته وایي چې ته په دې آیات پوه شوی نه اول د خدای اطاعت دی بیا د رسول دی درېیمه درجه کې بیا بادشاهی وخت دی نو زه د خدای اطاعت ته مزګار شوی نه یم ستا خو درېیمه درجه ده اوس د محمود غزنوي ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلی ورغی نو په خپله را روان شو چې دا څوک الله والا دی چې راغی د یو وښو په جونګړه کې محمود غزنوي ورنوتو ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه پکې ناست السلام علیکم ورحمت الله وبرکات هغه په ناستې لاس ورکو داسې چې په ناستې لاس ورکو ورته پا نسېدو نو اوس مونږ خو داسې نه یو ماما خدای دې رحم را باندې وکړي زما دا ګوډې خوږېږي نو زه لږ پاسم کم چېرته مېلمه راشي عالم یا څه نو په تکلیف ورته پاسمه د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګ و نو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د دې صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی نو زمونږ یو مشر و هغه په ګیټ چې موټر راننوتو نو حال څه چل دی میر افضل خان راغی میر افضل خان راغی لکه کښېنه خانه دې خرابه شل لرې دی میر افضل خان وزیر اعلی و خیر زه خو ناست ومه هسې وایم مونږ ټول داسې یو ماما خفه نه شئ په لوی قهر اخته یو صاحبه په لوی قهر بیړه مغر که که دا طالبان ګورې د دوی بیړه تباه ده والله که ټکې زده کوي ټکې که مونږ ګورې زمونږ بیړه تباه ده که د کالجونو هلکان ګورې د هغوی بیړه تباه ده که د یونیورسټو هلکان ګورې د هغوی بیړه تباه ده تاسو وایئ دا دومره لویه جلسه په ایمان چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی د میخ نواله تر هغه اجازه وی ټمبمه پورې خپل جوړی که نه جوړی جوړی که نه امریکا او روس تیری پاکستان په 39 کاله کې یو سړک جوړول نه دي زده کړي دا کراچۍ هایوې چې جوړیږي چینیان یې ورته راوستي دي دومره هغه یې جوړی دفترو ته چې ورشي دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ټینډن دا څوک دی چیف انجینیر دا څوک دی ډایرکټر انجینیر ایډوکیټ جرنل انجینیر څه شو یو سړک جوړول په 39 کاله کې شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو شرمېدلو یو سړک جوړول هم زده نه کړه دومره چینیان دي یو لیست او په دې هایوې د کوریا دومره دي او په دې هایوې کې لګیا دي کروڑونه اربونه روپۍ د پاکستان به کوریا او چین ته لاړې شي ستا دا ساربچې دي په دفترو کې او دا د چا امبرسری میخې چې ساتلي دي او ماښام یې عربي سټیډیم ته سرولو له بوځي دی له سړک جوړول نه ورځي داسې ده که نه ده پروسه کال زمونږ بالامڼۍ کې ګرې سټیشن خراب شوی ګرې سټیشن 11 بجې شوې بجلي نه راتله زه ورپسې ورغلم چې ورغلم چیف انجینیر ورته ناست و پې نه پوهېده چې دې کې څه فالټ دی نو بیا یې جیپ ولیږلو او د سپینې وړۍ نه یو ریټایر ایس ډي او راوستو او هغه فالټ هغه وویست شرم وکئ تاسو مذهب لارو بو یوړ دا بخاري او ترمذي او مسلم دا زاړه سپینګري چې در کې مړه شي
آینده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ دا یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی، میرټ 700 میرټ دی او 800 میرټ دی. هلکه په ارام کښېنه، میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګړچ او ګړچ سره تاسو لاندې یو دا ملک در باندې. بله شپه بم اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تللی دی او په مري کې وریځې رایساري کړي دي، باران به دلته نه راځي. کړی و که نه وکړی؟ کړی و که نه؟ ټلویزیون والا نه راځي. خو چې شاک نو مال چې دغه تیزنې ته څوک ووایي چې کرنیل خو وریځې ترې راخلاصې شو او بیا باران دې نه سبق اخیسته پکار دی چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ. په کم کال چې د چا پلار مړي په کومه ورځ او هغه ورځ راشي، په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کومه ورځ چې ستا زوی شوی وي او په کومه ورځ مړ شوی وي، نو د مرګ ورځې چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی یم. نه کوي. که بروفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی، او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نن د بروفات د جشن شپه ده، عید میلاد النبی دی وایي ده، عید میلاد النبی. او بروفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، دا رویت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د بروفات شپه ده، بروفات پرون تېر شوی. سعودي کې وګوره بروفات کله و، سبا بروفات دی. په دغه ورځ باندې تاسو د پېښور خلک بیا بھائی کل روزہ ہے، کیجیے روزہ یا حکومت نے اعلان نہیں کی تھا. آج چاند نو دیکھنا، آج 14ویں دا چاند ہے کہ آج 12ویں دا چاند ہے. حکومت نے اعلان نہیں کی تھا، ٹی وی ته اعلان نه وایي. خدای ته وګورئ، د خدای لویې ورځې ته وګورئ. او بدبخت قومه تاسو به کله سلیم شئ؟ بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بېدینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي، سپي. که د قوم دې بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه ده؟ دا بازارونو کې چې میوزک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي، دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبې بچي مازدیګر کې زه دکان کې ناست یم، یو ټلویزیون په اوږه کړی، بل وي سی آر په اوږه کړی، په کرۍ باندې کور ته وړي، د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ، انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځئ. دین یو افسانه ده او یو قصه ده، بس د شپې مولا بیان کړه تاسو واورېده، سبا ده بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ، اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوئ. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې، 10 ورځې وږی و. خو زه یم زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو؟ وبه منئ؟ غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ سیدونه نه. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم. ما ته کالسټرال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده. طالبګیرۍ زمانه کې واورئ، په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سرې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ، ستاسو پلار به ضربه ضربو یاد کي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی، چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ماته وایي چې دا یوه مسله کړې وه، هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو، د خلکو مخکې. وایي نه نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو، اي شيء پښتو، فابحث معي في هذه المسألة في العربية. دا د عربي مسله ده، عربۍ کې به پې بحث کوو. ویل زه عربي نه پوهېږم. هل انت جاهل؟ ما ته وایي چې نه جاهل خو نه یم،
چې ته جاهل خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام علیکم. د تا سره باس نه کوم، په عربي کې به باس کوم. نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي. د محمد خان جومات کې یو مولا تقریر کولو، یو عرب ورته راغی ورته ویل چې یا مولانا فاتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مکه. نو دی ورته وایي چې چپ کرو. هغه عرب ورته وایي چې یا شیخ ایو شین چپ کرو، قلت لك فاتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله. نو دی بیا ورته وایي چپ کرو، ورته وایي چې ایو شین چپ کرو. نو بیا ورته وایي چې المسجد بخرج. دا زمونږ حال دی. هغه ورځ یو بی اے والا ما ته وایي جی څنګه ملک دی، موږ بی اے ما پاس کړی دی، دغه دی دا ما ته نوکري نه ملاویږي. مال بی اے دې پاس کړی دی ویلی، مال څه شي کې دې پاس کړی ویل ساینس کې، مال ساینس کې دې کړی دی ویلی، مال هینګینګ څه ته وایي هینګینګ، او دا لفظ کوم وخت کې ویلی شوی و؟ ویل دا خو ما ته پته نشته، مال والله که دې چپړاسي هم برتي کوم. خدای پیژندلی یې. په دې کارپوریشن کې یو ښځه ناسته ده، مبارک هم شه رښتیا مبارک شه. د پېښور چرمېدنو سړي ټول خدای ښځه مېډمنسټریټره ده، سړي ټول خلاص. ویل هغه ورځ د ټیوبویلو د اپریټرانو انټرویو و، نو پکې بي اے والا هلکان هم راغلي. نو مال ما څو موده وړاندې دا شعر ویلی و 20 کاله مخکې چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. مگا وقت ہے کہ نہ دے، ایم اے والا با ٹانگے چلیں، بی اے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. لا چو کی بنڈای تورائی بکرتے ہیں. تاسو خیال را رہی 20 کاله مخکې مې ویلي، او وکیلان راته په غوسه شوي ویل زمونږ انسلټ شوی دی، انسلټ. اوس هغه وخت دی راشي که نه چې دا انسلټ دی او که څه شی دی. دې نه زیات قهر به در باندې نور څه نازلېږي. د چپړاسي نه والا تر بادشاه پورې ټول ذهني طور پریشان دي، ذهنی طور ذهنی عذاب په ټول پاکستان نازل دی. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده چې تاسو خدای او دغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پرې 10 ورځې شوې وي چې ابو هریره اوږې او روټۍ ورته نه وه میلاو. پیغمبر ورته ویل ابو هریره تا ما ته ولې نه دي ویلي چې روټۍ مې نه ده خوړلې؟ ابو هریره ورته څه وایي؟ و یا رسول الله بعبی انت و امین، زما مور او پلار دې پتا قربان شي، ما ته د روټۍ څه ضرورت دی؟ زما خو 24 ګنټې دا تمنا ده چې سترګو مې ستا په دیدار باندې مړې دي او سینه مې ستا په حدیث باندې مړه ده. سینه مې چې ستا خبرې اوري او زوتیه نو په دې مړه ده، او سترګې مې چې تا ته ګوري په خدای قسم په دې مړې دي. ما ته د روټۍ څه ضرورت؟ 10 ورځې شوي. علماو ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هریره نه زیات روایات په حدیث کې د چا نه نه شي. نن به ابو هریره غوندې زه چېرته نه پیدا کړم، نن به حضرت انس غوندې زه چاته نه پیدا کړم، نن به محمود غزنوي غوندې بادشاه زه کوم ځای نه پیدا کړم چې راغی. نن به د ابوالحسن خرقاني غوندې علما او بزرګان زه کوم ځای نه پیدا کړم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. د دنیا پلیت چې یو تله کې واچي او بجلیګر ملا بل تله کې واچي زه به پې دروند شم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. ابوالحسن خرقاني په ناستې لاس ورته پانسېد. څنګه راغلی ویلې داسې راغلی په سومنات حمله کوم. ابوالحسن خرقاني ورته تقریر شروع کړو. ښه تقریر یې چې ورته وکړو چې تلو د خپله خلقه یې ورکړه. وی په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه او دعا وکړه نو الله به دې کامیاب کړي. چې تلو نو ورته پاڅېدو. محمود غزنوي لاس نه ونیو. وی صاحب چې زه رالم میلمه وم زما حق ورته راته پانسېدې او زه چې زما نو راته پاسېدې.
وی ته چې رالی نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي ویل نو اوس ولې پاڅېدې ویل اوس ځکه پاڅېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې فقیر شوې چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاڅېدم او په ملا تاپړه ورکوې ځه الله دې کامیاب کا په سومنات چې حمله وکړه د سومنات بت هم کابل ته یوړو د سومنات دروازې د مندر هم یوړې په هغه بت کې د عربونو روپو هیرې پرتې وې هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړ نو عزیزانو هغه هر څه لاړ اوس هر شي ته چې ګورې د الله لفظ معنا ده حیران کن هر شي ته چې ګورې حیرانېږه به چې دا خلک څه کوي دا څه کوي دا څه کوئ که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر الله اکبر کوم الله اکبر او سبا به دلته جلوس روزي اوازونه به یې پکې نعره تکبیر او نعره رسالت تاسو به څه وایي ونه ته نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما نعره رسالت یا رسول الله دا معنا وکړئ چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې په کار راشه دنیا کې مې په کار راشه د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا په قبر کې مې په کار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملایکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول الله سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اوریدلی چې په قبر کې د رسول الله دیدار بکیږي نو دا اجل انتظار کوم چې خدای زر مې مړ که چې په قبر کې رسول الله وګورم نعره رسالت دا معنا ده دیکھو وګورئ आवाज به پکې وشي نعره حیدري نه خو شاټر به پکې आवाज وکړي یا علي دیکھو وګورئ او یا علي والاو ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي په دې کابلی تاڼې خوله کې جلسه وه هلکه ما په بایسکوپونه ورځو دا زما ملک جانیان وای نه روکجه وای وځئ هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد دا ټول په ما راوخته په سټیج کیوں ہے ډزې وکړئ یا اللہ خیر شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی نعرہ حیدری والا ما خو ستاسو ایمان د پولیس د لاټي چارج په وخت کې کتلی دی ما خو ستاسو ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلی دی ما ته معلوم نه یي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دی چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ زه پېژندلي نعره حیدري آواز به کم قوم کوي نعره حیدري آواز د کابل د غرونو اوسېدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړی و چې روس له شکست ورکو که نه
ها چپ شاه چپ روس نے شکست ورکو کنا ها روس سے تباہ و برباد کو کنا نعرہ حیدری آواز صدام حسین کړو په عراق کې چې امریکې له شکست ورکو کنا 42 ملکونه د مسلمانانو ور سره مرګري نن 350 کاله مخکې رحمان بابا ویلي 350 کاله مخکې څو سوا څه چې په میدان د کاروزار کې بفناشي په میدان د کاروزار کې بفناشي نجار باسی مخ اسونه د عراق د جنگ په میدان کې بفناشي ولې چې د عراق اسونه مخ پرستو نزي مخ په مخ کې زي نن 350 کاله مخکې رحمان بابا وی د عراق متعلق په میدان د کاروزار کې بفناشي نجار باسی مخ اسونه د عراق نعرہ حیدری آواز عراق کړو د کابل مسلمانانو کړو نعرہ حیدری آواز په 47 کاله کې تکه یو کشمیر دیوانه غستې شو ته نعرہ حیدری چغي وایي تعالی شرم نه درځي حیدر ته حیدر ولې وای دې سره یو ټکی بل لګېدلی اهل شیعه حضرات واورئ ټول زه یوازې د سنیانو ملا نه یم د شیعګانو ملا یم والله که یې پرېږدم ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعه هم ملا یم زه د هر چا ملا یم د ډمان هم ملا یم د شیعګانو هم ملا یم د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی ووایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیه نوم په توپه ولګوي سني دی دا شوني مسلمان دی شوني په شوني پوهېږئ شوني واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدر کرار کرار لفظ ضد فرار دی کرار څه شی دی ضد فرار دی یعنی د کرار برعکس فرار دی فرار ویلی شي تښتېدو ته او کرار ویلی شي ثابت قدم اوسېدو ته حضرت علی ته حیدر کرار ځکه وایي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شا کړې نه ده سیده یې پې ورچولې ده ځکه ورته حیدر کرار وایي نو نعره حیدري به هغه قوم نه وایي چې د کم قوم ایمان ماته معلوم دی نعره حیدري به د عراق مسلمانان وایي نعره حیدري به د کابل مسلمانان وایي نعره حیدري به د کابل پېښور مسلمانان نه وایي د پاکستان مسلمانان به نه وایي ما ته تاسو معلوم